والذین اتبعوهم بإحسان او اغه خلق یعنی سوال لذي رستنو خلقو بسحالي نو الله دغي جواب وکړو چې رضی الله والذین اتبعوهم بإحسان او اغه خلق چې صحابه په نقش قدم باندې تللی دي خو څنګه بإحسان په نیکو اعمالو کې بإحسان یو معنا علماء دا کړی دا چې فی اعمالهم الحسنه د صحابه په نیکو اعمالو کې د صحابه په نقش قدم باندې لاړې یعنی مطلب دا دی چې اوس صحابه کرامو کې خود سي صحابه مو چې دا غینم نعوذ بالله بدکاریان انتشوي دي ماعز الاسلمي رضی الله عنه راغه ول الله پیغمبر زمانه بدکاری شوی د ما باندې الله حکم جاری ک نبی رسول الله د ډیر تفتیش نه پس صحابه تو ویل الرجم کوي په کارونه ولې اغامیدیه زنانه چراغلی رضی الله عنها نبی رسول الله ته ځان پېښ صحابه کې د خلک مو چې اغي غلا کړي و نه الله پیغمبر ته لاسونه کټ کړي نو څوک بداوي چې را صحابي خو غلا کړو نو غلا خشه ز بغلام کوم نه د صحابهونو چې دا ګناهونه سرزت شوی وو زمو خدا عقیده ده چې صحابه معصوم نو ګناهونه دي شوی دي خو مغفور والله تبخلی دي ولقد عفى الله عنهم الله ما ته معاف کړي بس تاسو هیڅ کار نشته صحابه ته الله امام معافي کړي ګناهونه دي شوی دي زمونږ د مولیان نه دي دا کله کله خبره په بغض معاویه کې کله کله خبره کوي وې دا صحابه نه دي وې دا وې پیغمبران معصوم دي او صحابه محفوظ دي محفوظ څه مطلب څه شي نه محفوظ دي د الله د ور د جهنم د ور نه محفوظ دي بیا ټیک ده خدا ټک ټیک دی چې انسان وو چې پیغمبران معصوم دي او صحابه کرام مغفور دي الله بخلی دي معصوم نه دي ګوره د محفوظ معنی هم د معصوم جوړیږي کنه نو محفوظ ټکی غلط ده د شهدا او صحابه په باره کې د اهل سنت والجماعت عقیده د ټولو دا ده چې صحابه کرام معصوم نه دي د ګناهونو دي شوی دي او سره د ګناه الله بخلی دي بس دنیا کې ولد رضا سرټیفیکیټ ورکړی چې دا جنتیان دي بس الله ول جنت ورکړي نو والذین اتبعوهم باحسان د دې وجن علما وایي وې د دین معلومیږي چې قران او حدیث دا معیار د حق دي او صحابه کرام په دې معیار باندې پوره ختلیو مثالی مسلمانانو معیاري مسلمانانو الله مونږ ته وجه دی په شان معیاري مسلمانان جوړ شي دویمه معنا علماء د والذین تبعوهم باحسان دا کړی دا چې والذین تبعوهم او خلق دا غینم الله راضي دی تبعوهم چې صحابه په نقش قدم باندې لاړ باحسان څه مطلب باحسان فی القول خپل خلید صحابه مبارک سمو غزولا صحابه په سیرت بدی ونه ویلي لعن تانی په صحابه باندې ونکو خپل خلید صحابه مبارک کنټرول وساتلا نو دا هغه خلق چې دیونه الله راضي دی ګوره لا تتخذوهم من بعد غرضا نبی علیہ السلام فرمایلی ټول امت ته چې ګوره زمانه پس به د خپل اعتراضات او ټارګټ او نشانه صحابه نه ګرځوي ګوره فمن احبهم فبحب احبهم سو کې د صحابه سمینه کوي خو زما د وجه نه کوي کنه ومن ازګ چې زما اصحاب دي زما ملګری دي ومن ابغضهم فببغض ابغضهم او چا چې صحابه سره بغض وکړو صحابونه نفرت وکړو نو د اصل کې زمانه نفرت دي ځکه زما د اصحابونو نفرت کوي او دغه سره بغض کوي نو د صحابه سره مینه کول ګور د ایمان حصہ ده صحابه سره مینه کول د ایمان حصہ ده نو بس الله اعلان کړی چې لقد عفى الله عنهم الله ته معافي کړی بس الله معاف کړی زموږ وسه سویمه ده موږ هیڅ کار نشته ده چې څوک الله معاف کړی زموږ وسه دار چا ډیره مینه ده او دا خو د دین ستنی دی مړه ګوره پیغمبر علیہ السلام وی صلو کما رأیتمونی یصلی دسی منځ وکي پس مونږ چې تاسو زلی دلې مسنګ مونږ چې ما کړو تاسو پیری دلې ماشه مونږ پیغمبر علیہ السلام په منځري دلې نن دلې دلې اگر پیغمبر علیہ السلام په منځ باندې صحابه ولیدلې د مونږ د طریقې مونږ ته چاره نقل کړي دي صحابه کرام واتو الزکات پیغمبر علیہ السلام هم نه دلې د زکات احکام اوریدلې نه په قران کې زکات تفصيلات شته خو صحابه ته اوریدلې مونږ ته رسولې نو چې صحابه په څه خبرې شروع کړې کنه نو دین سند د کمزور ہے کنه ټول دین د کمزور ہے کوره لہذا څوک چې په صحابه په څه رد بد وي وجدان نعوذ بالله مرتد شوی وو په دې کې مبتدعين نعوذ بالله دې مطلب دا نه چې دین د سند کمزور ہے کې په اصل کې دریم د سورۃ الحشر اتیشتم سپارہ 28واں پارا لسم آیت راوړوي سورۃ الحشر اتم لسم د آیتونه ادي اتم آیت د اخر مراوړوي تاسو
سورة الحشر 30 سپارہ الله فرمایي چې اولئک هم الصادقون. د مهاجرینو ذکر کړی او به فرمایلی دي چې اولئک دغه مهاجرین هم الصادقون، هم دي رښتینی خلق دي، کامل رښتینی خلق دغه مهاجرین دي. او بیا الله د انصار ذکر کړی نو بیا په اخر کې فرمایي چې فاولئک هم المفلحون. دغه مهاجرین دغه انصار چې ونو د مفلحون کامیاب خلق. نو سوال راځي چې درستانو خلقو به سهالي. نو الله درستانو خلقو ذکر کړی دی چې والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان. والذین جاءوا من بعدهم، او هغه خلق چې د صحابونو رستو راغلي دي، یقولون ان وی بدی دیو کار دا چې دی بد سی وی ربنا یا رب زمنګا اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا من تبخنو کا، ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، او زمنګ هغه ورونو تم بخنو کا چې هغه زمنګ نه ایمان ته مخکې شوی دي، مخکې ایمان راوړی دنیا نه رخصت شوی. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. او مگر زمو پزړونو زمنګ کې غلن کینا او حسد للذین دا کسانو د پار امنو چې ایمان راوړل ربنا ای رب زمنګا انک رؤوف الرحیم، یقینا ته مهربان او رحم کوونکی ذاتی. الله ته تبخنه وکا، الله ته درجات بلند کا، صحابو ته دعاګانې کې ګوره او دا دعا هم کې چې الله صحابو ته زموږ بزړه کې خیره م پیدا کا، اډر پاکان خلکو ستا بندگانو ستا د دین لپاره قربانین ورکړي. سورۃ الفتح شپږشتم نمبر دا یو آیت دی دا راوړوي. سورۃ الفتح شپږشتم نمبر آیت، شپږشتم سپاره دا 18 نمبر آیت دی. سورۃ الفتح شپږشتم سپاره او 18 نمبر آیت. پدې کې الله فرمایلی دي لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره. لقد رضي الله، یقینا راضی شوی دی الله تعالی او بشک راضی شوی دی الله تعالی عن المؤمنین د هغه مؤمنانو، عن المؤمنین د مؤمنانو اذ یبایعونک کله چې دی بیعت کو استا سره تحت الشجره دغه ون لاندې، دغه ون لاندې استا سره بیعت کو. نو فعلم ما فی قلوبهم، الله ته پته و داغي د هغه سوچ دی پزړونو کې دي، یعنی پزړونو کې ایمان پروت او اخلاص پکې پروت، الله ته داغي پته. نو فانزل السکینه علیهم واثابهم فتحا قریبا. نو الله دې ته بدله کې بیا غنځدې فتح مور کړه. دغه حدیبی واقعي ته اشاره ده چې نبی صلی الله علیه وسلم سره د اصحاب ته 1400 کسان وسره دي. نو مشرکانو ته چاوي چې پیغمبر اسلام جنگ لراغه. نو نبی علیہ السلام بل دسی سوق دی چلاړ شو مشرکانو ته زما د پیغام ورسي چې جنگ لنیم راغله عمره لراغله. نو علی رضی الله صحابه ول مشوره ورکړه شیر جید سوکا چې یو سړی مونږ ته معلوم دی کدا ته ولېګنه دا ډیره بهتره ول سوق دی ول عثمان رضی الله عنه، عثمان بن عفان. دا عثمان رضی الله عنه دومره خسړی وکنه چې د قریش ټولو ته ګرانو ډیر قدر به د کاو او دین اندازه ولګوي. وی په هغه زمانه کې بچ کله دي زنانو د خپل بچیو د کول کنه نو خامخا دي و د کېدو په ټیم کې تر امور سوي سشي او ته وی کنه کله ته للو وي او کله ته الله هو او کله ته بل سوي. وی ماشومان به زنانو په سو د کول، وی په دې به د کول چې بچي او د شا ستاسو زما دومره مینه دا څومره مینه چې د قریشو د عثمان سره دومره مینه و د سر قریش. ول نبی صلی الله علیه وسلم چې کله دی ولید ویلېګو او هغه دی ولید چې په خر روان دی ول زری را کوز کو په اسبانه سورک ول دوته وی چې زرا غلیمه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغام مې دل راوړی چې موږ عمره لراغلیو هغه ته عمره وکول چې ستاسو څنګه خوغه وکول تا باندې پابندی نشته. هغه دا چرته نشي کېدل چې د الله حبیب دی من شوی یو هغه دی ناراضي او زب عمره کوم نه نه چې هغه نه پرې خبر زه عمره نه کوم. په دې منځ کې خبر راغی او خبر دا چې عثمان رضی الله عنه د مکه مشرکانو شهید کو. نبی رسول الله ډېر سخت خپه شو، ډېر لوی درد او غم ته ورسېد. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم صحابو ته په دغه ورځ باندې یو تقریر وکړ. ګوره نبی رسول الله عالم الغیب نه دی ښه، په غیب نه پوهیږي. صحابه کرام عالم الغیب نه دی، په غیب نه پوهیږي ځکه چې عثمان رضی الله عنه ژوند دی په نږدې فاصله کې حدیبیه ده او مکه ده. خبر راغی چې شهید کې خو پیغمبر ته پته نشته، صحابه ته پته نشته. صحابه مولیا دي کنه،
اشمنګو چې اولیاء چې د عالم الغیب دی او د زما आवाज اوري جو تر مدد شوی ما زما مدد کيو ان الاولیاء ينصرون اولیاءهم ويدمرون اعداءهم کنه دا غلطی خبرې دي دا خلکو ځانه دا خبرې جوړې کړې دي چې اولیاء تر مدد شوی نو ستا مدد کوي په غیب باندې پوي د صحابون لوی اولیاء شو په دې ځمکه په دقه موقوت نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انتم خیر اهل الارض تاسو په دې ځمکه کې نن د ټولو نه غوره خلک تاسو داسې اوچت خلک خو صحابو ته پته نه و چې عثمان رضی الله عنه ژوندی دی نبی له صلوات و سلام سره بیعت وکړو چې موږ به تر هغه دې ځای نه نځو چې یا شهیدان شوي نه یم د عثمان دغه نه یې غشتی انتقام هم نه یې غستی نو د نبی صلی الله علیه وسلم سره دغه ونې لاندې په مرګ باندې بیعت وکړو چې موږ بس مرګ ته شهادت ته تیار یو چې د عثمان بدل هم نه یې غستی نو الله په دې آیات کې دغه صحابو ته اشاره کوي چې لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره دستاسه چې د ونې لاندې بیعت کړو د 1400 کسان دیونه الله راضي شوی دی الله ته خوشاله دی دغه عمر قرباني والا خلق دی د سورۃ الفتح دا 15 نمبر آیت دی په دې کې الله د صحابو صفت کړه ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله دا کوم خلق چې تاسو بیعت کوي دا په اصل کې د الله سره بیعت کوي ید الله فوق ایدیهم د الله لاس د دیو په لاسونو باندې د پاسه د دومره اوچت خلق دی ها د الله سره بیعت کوي په اصل کې او به د سورۃ الفتح دا یو کم درشم آیت علماء لیکلي دي مړه وي دا د صحابو د فضیلت د پر دا یو آیت هم پوره دی بس په هندستان کې عالم درشوی د سید سلیمان ندوی د یو ځل د عائشه رضی الله عنها فضیلت باندې کتاب لیکو نو کله چې دې حدیث تر ورسید کنه چې الله پیغمبر فرمایي چې فضل عائشه تا د عائشه رضی الله عنها فضیلت د امت په زنانو باندې د سیده کنه لکه د مات او د شرید فضیلت چې په نور تو عام باندې دی وجدا حدیث ولیکو ول سید سلیمان وی چې دین اخو زما قلم نور کار نه کوي بس د عائشه په فضیلت کې دا یو حدیث هم پوره دی نور نشم لیکل نو علماء لیکلي چې د صحابو د فضیلت د پر دا یو آیت نه د سورۃ الفتح دا 29 نمبر آیت دام پوره دی چې په دې کې الله فرمایي محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رسول له او د الله پیغمبر دی والذین معه اشداء علی الكفار او آگسان چې د سره دی او د ملګری دي اشداء علی الكفار سختی په کافرانو باندې او رحماء بینهم او رحم کوونکی په خپل مینځ کې یو بل سره ډیر نرمي کوي تراهم ركعا سجدا چې ته ګوري او د جنگ نه فارغي کنه یا څوک په رکوع یو څوک په سجده دي الله په عبادت کې مصروف او مشغوله يبتغون فضلا من الله ورضوانا ریاکاری نه کوي د الله د رضا د لپاره هر څه کوي مخلص مسلمانان دي او سیماهم فی وجوههم من اثر السجود د ډیر عبادت انوارات به تا ته په مخ کې ښکاری چې واقعي د عبادت گزار خلق دي دا یو آیت هم د صحابه کرامو د فضیلت د لپاره پوره دی او مړه چې هغه لوی ذات چې هغه د عرش مالک دی او د کائناتو مالک دی هغه صفت کوي نو مړه کو څوک ته خپای نو خپدي تنو څوک غیبت کوي دی نو هغه عرب وی لا یضر وی لوم الخفاش لا یضر الشمس دې خاپیرک دغه سن لګي د نور سن لګي نو ګدو سن لګي کو نه لګي نو دا خو د نور پرانا باندې اثر نه پرې باسي نو صحابه کرامو دا چې الله کوم مرتبه ورکړی دا نو کو څوک په شرط بد مو وای کنه یو ځل عائشه رضی الله عنها ته چاوي ولته څه کسان دی ور په صحابو په خبرې کوي نو هغه ته ول ډېر نیکان خلکو دنیا نه تللی دي او انسان چې کله مړ شي د عمل نامو دفتر بند شي صحابه دومره اوچت خلک دی چې الله دغه عمل نامې وسم نه دی بندي کړی دا خلک په خبرې کوي او دغه په عمل نامو کې نیکی لیکل کی دومره اوچت خلک دی صحابه نو بهرحال صحابه مبارک د الله نه یریده پکار دی ورخه په دې سورۃ الحجرات وم آیت کې په دې کې رب العالمین د صحابه صفت کړی دی چې واعلموا ان فیکم رسول الله واعلموا ان فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم
پتا سي ګور د الله پیغمبر د صحابه ته الله وای کله ستاسو په ډیرو کارونو کې ومني کنه تاسو په مشقت کې پرې وځي ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم الله د سګړي دي کنه چې ایمان ستاسو محبوب ګرځولې دي ستاسو په زړه کې د ایمان منور کړي دي او بیا وت الله فرمایي چې وکره اليكم الكفر والفسوق والعصيان الله تاسو ته کفر ناشنا کړي دي یعنی کفر ته بد ګرځولې تاسو ته کرکه کیږي او نفرت هم دي او وړ ګناهونه او لوی ګناهونه او به الله فرمایي چې اولئک هم الراشدون دا صحابه کرام چې دي کنه دا کامل لار مندون کې خلق دي په سم لار باندې روان دي او دا دعا په خپل دعاګانو کې شاملول پکار دي چې اللهم حبب الي الايمان وزينه في قلبي وكره الي الكفر والفسوق والعصيان خسته دعا د مزیدار صحابه ته الله وی دا دعا وته کړی دا کنه چې وحبب ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان دقه الله د کلام چې کوم الفاظ دي دقه ځان ته دعا کې شامل کا چې اللهم حبب الي الايمان وزينه في قلبي وكره الي الكفر والفسوق والعصيان خلاصه د ټول بحث دا شو چې چا صحابه کرام خفه کړو دیو الله خفق چا چې صحابه کرام غوسه کړو دیو الله غوسه په اصل کې وره او د دې اندازه دین ولګوي کنه چې وزل داسې شوی وو چې د مشرکانو طرف نه د حدیبیه د صلح ماته شوه ابو سفیان راغی چې مسلمان شوی نه دی او د نبی صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کوو د دې لپاره چې د صلح تجدید وکړي نوې کې د صلح چې ماته نش حالات به خراب شي نو په دې مسجد نبوي کې صحابه ناشته د بلال رضی الله عنه او د نور صحابه صفه طالبان چې کوم نو چې د ابو سفیان د تیر شنو ول دی یو بل ته وی چر د ظالم چرته د تور لاندې رانه غنو په پلانیږي کوم بچو پلانیږي کوم بچو ډېر قسمت دار سره دی تور لاندې ناراضي ابو بکر رضی الله عنه دا خبري واورید او تقهر شو ولته چې دا خبري د عربو دی مشر بارک کوي نو بس هغه غلی شو کله کشرانو مشرانو قدر کو نو بیا چې لاړ ابو بکر رضی الله عنه بل کې شک غوندو نبی له سلام ته خبر وکړه چې د الله پیغمبر ابو سفیان راته رید په دې ځبانه ګور د نبی له سلام سخرم دی وره په دې ځبانه راته ریدو وې دي صحابه د خبرې وکړه زه ته استقرار شوم نو نبی له صلوات و سلام ته په جواب کې و فرمایل چې لئن اغضبتهم فقد اغضبت الله کتا دی غوسه کړی او خپه کړی دي نو ته الله خپه کړی دی ګوره ابو بکر رضی الله عنه ډېر دلنه نرم انسان ولې ستراغه واپس ته مافي وخت ته خپه شوی نه ولغه چې نه موږ نیو خپه شوی بیا لاړ دین هو معلومیږي چې چا صحابه خپه کړل د الله خپک چا صحابه کرام غوسه کړل دي والله غوسه په اصل کې نور آیتونه ځان چولې کوي طالبانو د تایید لپاره د سورۃ ال عمران 102 آیت د دم ځان سره ولې کوي سورۃ انفال 72 نمبر آیت د دم ځان سره ولې کوي او د سورۃ توبه 117 نمبر آیت د دام ولې کوي چې صحابه کرام د معیاري مؤمنانو او الله د دیو د اتباع حکم مونږ تکړه چې دیو په نقش قدم باندې لاړ شي او دا صحابه کرام چې معیاري مؤمنانو مثالی مؤمنانو تاسو د دیو په شان معیاري او مثالی مؤمنان جوړ شي چې الله د کامیابی نه درکې په دنیا کې جنت زیری درکې وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَكَلَ چې ویل شي دیو ته آمنو ایمان راوړی کما آمن الناس سرنګ چې ایمان راوړی او خلکو نو قالو وی دی په جواب کې انؤمنو آیا مونږ ایمان راوړو کما آمن السفهاء سرنګ چې ایمان راوړی دی به وقفو صحابه کرامو ته اشاره کوله الا انهم هم السفهاء الله جواب کوي ګورا الا خبردار انهم هم السفهاء یقینا هم دي بیوقفان دي په اصل کې قمقل خلق داده ولكن لا يعلمون لیکن دی نه پويږي په خپل قمقل توب سوال دارازي چې د نفاق تعریف خو موږ مخکې وکړو او تعریف داو چې اظهار الخير و اسرار الشر خیر ښکارا کول او شر پټول او منافقانو په ظاهره کې مسلمانی ښکارا کوله یعنی خلکو ته به دا احساس ورکو چې موږ مسلمانانی او استاد ملګری
منځونو لبراتلو جهادونو لبتلو د مسلمانانو سره او دا به ویل چې موږ مسلمانانی خو په زړه کې کفر او شر په زړه کې پټ نو نفاق خودی ته ویل کی او دلته په دې آیات کې الله فرمایي چې دیو بدا خبره کولا چې انؤمنو کما آمن السفهاء ای موږ ایمان راوړو لکه څنګه چې ایمان راوړل دی به وقفانو دلته خو شر پټ نه که شر خو ښکارا کدلته نو د نفاق او د منافقت او د منافق چې کوم تعریف دی دا غي او د آیت په منځ کې خو ظاهره کې تعارض راځي په سوال باندې پوه شوي یعنی دی خو په دې آیت کې خپل کفر ښکارا کو او د نفاق تعریف من کړو چې اظهار الخير و اسرار الشر شر پټول کفر پټول په نفاق کې هو اصل خبره ده نو ظاهرا په دې آیت کې اشکال راځي نو دغه جواب علماء دا کړی دی لکه حافظ ابن کثیر وی رحمه الله تعالی چې واجيب عن هذا د دې سوال نه جواب په دې انداز ورکړی شوی دی چې ان هذا كان فيما بينهم دا انؤمن كما امن السفهاء چې قران نه نقل کړی دی نو دا به اصل کې دیو په خپل منځ کې دا خبرې کولې دای ښکارا نو ویلي چې کني چا بوله دعوت ورکو دیو به دعوت په نتیجه کې دا خبره کوله چې انؤمن كما امن السفهاء چاته به دا خبره نه کول دا خپل منځ کې دا خبرې کولې نو بیا سوال راځي چې موږ دې څنګه خبر شو الله موږ ترا نقل کو موږ دې الله خبر وکړو دا راځي الله فاش کو ښکارې کو نو ان هذا كان فيما بينهم دا خبر اصل کې د دیو په منځ کې به چلیدله او دیو به دا خبره په خپل مجلسونو کې کوله یو بل ته به کوله وحكى الله تعالى عنهم ورده عليه الله دغه خبره حکایت مونږ ته وکړو یعنی مونږ ته را نقل خپل پیغمبر خبر کو صحابه خبر کړو مونږ خبر کړو چې دیو به دا قسمه خبرې کولې چې چا به د اسلام دعوت ورک دیو ته نو ځان څه بيداوي خپل منځ کې بيداوي چې انؤمن کما امن السفهاء ایا مونږ ایمان وروړو لکه څنګه چې ایمان راوړې دی به وقفانو نو الله جواب ورکي چې الا انهم هم السفهاء الا خبردار انهم یقینا دی چې دی هم السفهاء هم دی بوقفان دی کامل بوقف خدای دی کنه مبتدا معرفه او خبر معرفه زنانو تعالی روخه د سلاړ شي د سید زمانه ته زویم اغلته یو دغه ولي کا چرسته برای خواتین کار بلګه ساين الا انهم هم السفهاء هم السفهاء مبتدا خبر دی مبتدا معرفه او خبرم او د کمال معنا پکې ده چې هم السفهاء او هم دی کامل بوقف دی پورا بوقف خدا خلق دی چې پیغمبر او دغه ملګرو ته بوقفان وي او په دې آیت کې اصل کې دا حدیث معنا واضح شوا چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب الله فرمایي چې زما دوستانو سره دښمنی وکړه نو زما د طرف نو ته جنگ اعلان دی چې چام زما د دوستانو سره دښمنی وکړه نو الله وی زما د طرف نو ته جنگ اعلان دی او د جنگ اعلان دا کنه الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون الله وی دی بوقف دی ستاسو طرف نه الله جواب ورکي او حدیث کې راغلی دی یو ځل ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی سړی سره بحث راغی خو په دې بحث کې ابوبکر صدیق خړل ملنګ سړیو د په حق او سړی په نه حق نو هغه لګیا او خبرې کولې دوته سنوي په اخر کې ولته جواب ورک نو نبی له سلام مترستو ویل ابوبکر ول تا چې جواب نه ورکو کنه نو ستاسو طرف نه یو فرشته لګیا او هغه جوابونه ورکول او چې کله تا جواب ورکو نو بس هغه فرشته لاړی ځنی وخت کې بلکې هر حالت کې بندل پکار دی چې الله تزان وسفاري که یو کس تا پس خبرې کوي او استاد سپکی وي او استاد مقابله کوي الله ته وسپارا الله بستا طرف نه جواب کوي د الله د لخرې دی چې دغه ډیوټیانه به الله ولګي او استاد طرف نه به دغه مقابله کوي
خو شرط دا دی چې انسان په حق باندې او د حق تابعداري او د حق پیروکاري الله یې مدد کوي، الله یې چاته پاتې نه راولي. بیا نو الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، د صحابه بدله او انتقام دی الله واغسته. الا خبردار انهم هم السفهاء، یقینا هم دی کامل بیوقوف دی، پوره بیوقوف خدا خلق دی. ګوره مخکې و فرمایل چې لا يشعرون، يخادعون الله، او ما يشعرون مخکې وي، رستو بیا وایي چې الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، او دلته وایي چې ولكن لا يعلمون، دی نه پوهیږي. الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، لیکن دی نه پوهیږي. علماء اصل کې دی اشاره دی خبره ته ده چې ان المثبت لهم هناك الافساد. په مخکنی آیت کې د الله رب العالمین د دې وغه فساد ښکارا کول مقصد او فساد ثابتول مقصود، چې دیو د فساد د خلکو ته ثابت شي. او فساد دسی یو عمل له وهو مما يدرك بادنى تامل ولا يحتاج الى كثير فکر. فساد دسی یو عمل له چې دا په معمولی سوچ باندې معلومیږي. وره که انسان به معمولی شان سوچ وکړي پته وته لګي دا پلانې فسادي دی، دا کار فساد. نو الت الله لا يشعرون ذکر کا لا يشعرون، او دلته چون کې الله د دیو دا بیوقوفی ثابتای، قمقلتوب الله ثابتای، لیونتوب الله ثابتای. او علماء وی چې وهذا يحتاج الى نظر وتامل، الى نظر تام. او د چا دا بیوقوفتوب او قمقلتوب ثابتول وی دا سوچ او فکر غواړي، بغیر د سوچ او فکر نه دا نه کیږي. نو دلته الله يعلمون وی ځکه چې د علم مرتبه چې دا د شعورم د علم یو مرتبه ده او علمم یو مرتبه ده، خو د علم دا مرتبه د شعور نه اوچته ده. ودلته چون کې ډیر فکر او سوچ ته احتیاج او بنده محتاج او الته لک سوچ او فکر ته محتاج او الته لا شعورون وي او دلته لا يعلمون وي. نو الا انهم هم السفهاء، خبردار انهم یقینا دی چې دی هم السفهاء، هم دی کامل به وقوف دی، ولكن لا يعلمون، لیکن دی نه پوهیږي. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، وَكَلَّ چې دی ملاقات وکړي دا کسانو سره آمنو چې ایمان راوړی، نو قالوا وی دا منافقان آمنا مونږ ایمان راوړی. وَإِذَا خَلَوْا کله چې دی جدا شي لا شیاطینهم مخبل مشرانو شیطانانو ته، نو قالوا وی دا منافقان انا معکم یقینا موږ ستاسو سره یو، موږ ستاسو ملګري. نو هغه ته په جواب کې وی تاسو خو د مسلمانانو سره کې نه پاسئ، دې څه مطلب دی؟ نو دیو ته په جواب کې وی چې انا نحن مستهزئون، بشک موږ داغي پورې ټوکی کوونکي یو، موږ خاصه مسخري کوو، مسدې دوکا کوو، را دوکا کوو، اسی چل ول وسره کوو، تاسو به دې نه پوهیږئ. نو دین ګورو دا خبره معلومه شو علما وی چې دا نفاق یو درېمه مرتبه ده بین الاسلام والکفر، د اسلام او د کفر په منځ کې یو بل مرتبه ده د کفر چې هغه ته نفاق ویل کیږي، هغه ته منافقت ویل کیږي. د منافق اصل مقصد په دنیا کې دی چې د دنیا ګټه ترلاسه کی، د دنیا مفاد ترلاسه کی، د دنیا فائدې حاصل کی. نو کو دا ګټه ته د مسلمان سره ملاویږي نو د مسلمان ملګری دی، او کو دا ګټه ته د کافر سره ملاویږي نو د کافر ملګری دی. نو کله په یو ډله کې او کله په بل ډله کې. او نبی صلی الله علیه وسلم د منافق مثال لسه ورکړی دی کشات العائره بین الغنمین. د هغه ګډي او بيزي مثال دی چې دا غي نر ته ضرورتي، نو چې دا پیدا په کم کندک کې پوره کیږي نو بس اقه توردن نه کیږي، کله یو کندک ته منډه کی او کله بل کندک ته منډه کی. نبی صلی الله علیه وسلم دغه مثال منافق ورکړی. نو اذا لقوا الذين امنوا کله چې دی ملاو شي دا کسانو سره امنو چې ایمان وروړي دي، نو قالوا وی دی مؤمنانو ته آمنا من ایمان راوړی دی،
او رستو بیا وی چې انا معکم منافقانو ته کافرانو ته موږ ستاسو ملګری. نو علماء وی ګوره دلته مؤمنانو له چې جواب ورکوي نو جمله فعلیه راوړې ده او جمله فعلیه په حدوث او تجدد باندې دلالت کوي. او رستو کافرانو له چې جواب ورکوي نو الته جمله اسمیه راوړې ده او جمله اسمیه په دوام او استمرار باندې دلالت کوي. نو دې ته اشاره ده چې مسلمانانو ته جمله فعلیه وي چې قالوا آمنا من خستاسو ملګری. نو مطلب دا دی کې دې ته اشاره ده چې ستاسو سره مفاد لپاره ملګری لګوه خبري. او انا معکم جمله اسمیه دا الله راوړې ده. نو مطلب دا دی چې ستاسو همیشه ملګری او اصل ملګرتیا هم ګور ستاسو سره ده. اصل مینه په زړه کې د کفر پرته ده او د مسلمان سره ملګری ده یریږي چې رمړنو شو چرته زمونږ د سرونه محفوظي د بچیم محفوظي او د وینم محفوظي مسلمان ملګری دی او مفاد برته پکې سیوا ملاويږي دنیا برته ملاويږي غنیمتونه برته ملاويږي عہده او منصبونه برته ملاويږي او همیشه ملګرتیا چې د کافرانو سره ده. یو ځای جمله فعلیه راوړه چې هغه په حدوث او تجدد باندې دلالت کوي او بل ځای جمله اسمیه راوړه چې هغه په دوام او استمرار باندې دلالت کوي. واذا خلوا الى شياطينهم وكل چدي جدا شي الى شياطينهم خپل مشرانو شیطانانو ته. علما لیکي وي د خلا په سله کې چې کله اله راشي دا په معنا د صرف سره راځي په معنا د صرف سره. نو معنا دا ده چې واذا انصرفوا وذهبوا واذا خلوا معنا ده واذا انصرفوا کله چې د لاړ شي ذهبوا لاړ شي د مسلمانانو د خوانه جدا شي او د خپل مشرانو خواله لاړ شي. البته به علما وی چې کله دې په سله کې الاره نشي کنه د خلا په سله کې الاره نشي نو به دغه د صرف معنا نه راځي. لکه وروستو آیات کې براشي واذا خلا بعضهم الى بعض واذا خلا بعضهم الى بعض. نو الته د خلا په سله کې اله نشته ده نو معنی دی واځي ده چې کله یوازې شي او ځان لشي. نو خلاصه دا ده چې واذا خلوا کله چې دی لاړ شي الى شیاطینهم خپل مشرانو شیطانانو ته. د شیاطین مراد څوک دي؟ علما وی الى ساداتهم وكبرائهم ورؤسائهم من احبار اليهود ورؤوس المشركين والمنافقين. حافظ ابن کثیر معنا کوي واذا خلوا کله چې دی لاړ شي الى شیاطینهم د خپل مشرانو شیطانانو خواله. شیطانانو مراد الى ساداتهم خپل مشرانو خواله وكبرائهم دا کابر خواله ورؤسائهم خپل لیډرانو خواله من احبار اليهود چې هغه د يهوديانو موليان دي. د يهوديانو موليانو بوته د لوبي خودلې دي منافقانو ته او رؤوس المشرکین او د مشرکانو مشران دي د مکې د لوی اول منافقین د منافقانو مشران لکه عبد الله ابن ابي وغيرها د منافقانو چې کوم مشران وې د شیاطین مراد دغه خلق دي. ګوره کله کله الله انسان تم شیطان وای چې کړه د شیطان کارونه کوي چې شیطان کارونه شروع کینو الله وای د شیطان دی. ځکه مؤمن خو چې اشرف دی او الله د مرتبه ور کړی دی چې ولقد کرمنا بني آدم. نو دا خو الله په اسلام ور کړی په توحید ور کړی دا چې توحید نخبل او عقیده د توحید نه ده د الله بندگی نه کوي. نو الله وی ثم رددناه اسفل سافلین بیا د لاندون لاندې کما د سارون بدتر کما اولئک کل انعام بل هم اضل. الله وی دیونه مخکته بوزما نه چې یو بنده د الله تعالی انسان د الله بندگی نه کوي نو د شیطان دی. و اذا خلا بعضهم الى بعض او کله چې دی لاړ شي و اذا خلوا الى شیاطینهم او کله چې دی لاړ شي الى شیاطینهم خپل مشرانو شیطانانو ته چې هغه د شیطانانو کردار ادا کوي په معاشره کې. امام قرطبی رحمه الله د شیاطینهم په تفسیر کې ډېر معناګانې د علماونو نقل کړي دي او دلته وی ځکه چې پیدا نه خالی نه دي. لکه یو معنا کوي وی بعض علما وی چې یراد به رؤساء المشرکین د دین مراد د مشرکان او مشرانو چې دیو به لیډ کول او دیو ته به چلونه خودل. او دویم قول دا ذکر کړی دی چې الا شیاطین الجن شیطانان د پیریانو داغي خواله بلاړو خبرې به وته کولی
او دریم معنی دا کړی دا چې الا کهنتین د کاهنانو خواله بلاړ چې هغوی به د غیبو خبرې کولې. علامه علوسی رحمه الله وی من کانوا یأمرونهم بالتکذیب من اليهود، هغه خلق ته مراد دي چې دیو ته به د تکذیب امر کوو چې تاسو د پیغمبر تکذیب وکړئ، د دروغو نسبت ورته وکړئ، د الله د کلام تکذیب وکړئ، د دروغو نسبت ورته وکړئ. د دې نه مراد هغه خلق دی. من کانوا یأمرونهم بالتکذیب من اليهود، یعنی کوم خلقو د پاره چې دی الیکارو د چا د پاره بچ دیو کار کو غي به استعمالول دیونه به کارونه غستل دا سوقو دا د مکی د غټ مشرکان او بالخصوص د مدینه د يهود نو د ډېر ظالم خلق د دیو کار دا چې بس دی به استعمالول. تاسو په دنیا کې وګورئ کنه دا د پخوانو د يهوديانو چالونه دي ښا چې دی همیشه د پر نور خلک استعمالي د بلا بچي. لکه استاد وګورئ اسرائیل دومره وړ کې ملک دی کنه د کراچۍ د خاور مربي 60 लाख آبادی د استاد جوړی کنه 60 लाख آبادی دا وسمره حساب کړی 22 کروڑ حساب کړی دي دوکې ته وګوره کنه دي دوکې ته وګوره. خا د دنیا چې څومره عیسایان دي کنه هغه د قشن په قبضه کې نیولې دي او استعمالي ټول عیسایان د يهودو په کنټرول کې دي. څوک ته سپېمې نشي خوځولای او څوک هم چې دغه دغه نه بار کېږي د پنج نه کنه مشبغي باندې اقتصادي پابندیاں لګي بلکې مړه عیسایان لاسکه چې ټول مسلمانان په قبضه کې نیولې دي. کم یو د مسلمانانو ملک دی چې هغه آزاد دی او خود مختار دی. په هر مسلمان ملک کې د امریکای پالیسی چلیږي خې په زور او شور سره او د مسلمانانو لیډرانو داسې ګیر کړی دي او داسې اغیستي دي کنه څوک ته خوځیدم نشي څوک خبره وکي. نو مدینه کې هم دغه حالو دا منافقان دا د مکی مشرکان دا ټول به د يهودو استعمالول د بلا زامنو بس دا چلونه به ته خودل پیغمبر ته دا وای او دا ته پوښتنه وکي او دا اعتراض به وکي او داسې چل وسره وکي ټول لوبه دا. نو دلته الا شیاطینهم مراد علامه الوسی وی من کانوا یامرونهم بالتکذیب من اليهود، اغه خلق ته مراد دی چې دیو ته به د پیغمبر تکذیب حکم کوي چې دا پیغمبر ممنه نه ګوره. حال دا چې يهودو ته خپته و چې دا رښتیا پیغمبر دی صحیح پیغمبر دی. او تورات کې چې الله د کوم پیغمبر ذکر کړی دی هغه دا دی. انجیل کې چې الله د کوم پیغمبر ذکر کړی دی هغه دا دی. دا د خپته و خو بیا به په خپلم نه مانو او دیو ته به مل تاسو تکذیب کوي. دینه مراد ځنې سړی د سی کنه چې هغه د بل د لاس کې لونه بس چې بل په لاس کې اړې راړې بس د خوشاله په خپل د خبره نه ایزدا څه چل ول نو ورزي همیشه نور خلک استعمالي. ورشه پلانی مولا باندې پتو ولګو پلانی مولا گریوان د لاس ور واچو وسم دا شیدم په دا کیم کیږي زمو معاشره کیم کیږي ځنې د سی غټان ځان لیدل چې خلک ساتلې باقاعده او د لیونو سپو په شان کله به یو داړي کله به بل داړي کله به یو تخلو ورچي کله به بل تخلو ورچي دا قسم خلک په معاشره کې زمو معاشره کې د خلک شته دي. نو اذا خلو الى شیاطینهم او کله به چې دی جدا شو لا بړو الى شیاطینهم د خپل مشرانو شیطانانو خالا الى شیاطینهم خپل مشران شیطانان او د دین مراد وي مشران شیطانان ذکر دي چې قران مجید کې دي تاییدات زې په زبانه الله ذکر کړي دي معنی آیاتونه شتا. لکه الله فرمایي وکذالک جعلنا لكل نبي شیاطین الانس والجن عدوا شیاطین الانس والجن. د هر پیغمبر د لپاره الله وی دشمنانی په د معاشره کې صد شیطانانو په شکل کې او صد انسانانو په شکل کې یوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا یو بل ته د مزخرف خبرې کوي دا غړې وړي چې په ښکارا کې سمي خبري او حقیقت کې وراني خبري. د دین مراد د شیطانان دي. نو اذا خلو کله چې دی لاړ اله شیاطینهم نخل مشران شیطانانو خالا نو قال وغیت به ان معکم یقینا موږ خو تاسو ملګری او همیشه ملګرتیا هم تاسو سره ده او انما نحن مستهزئون یقینا موږ په مسلمانانو په ټوکی کوونکیو موږ خو مسخره کوو دی دوکا کورا دوکا کوو. د منافقانو کار په دنیا کې دا دی چې دی په مسلمانانو پورې ټوکی کوي مسخره په مسلمانانو پورې کوي. لکه د سوره بقره کې الله د دې د عمل ذکر کړی دی رستو براش د لسم سپاره کې سوره توبه کې ده سوره توبه لسم سپاره
او 65 نمبر آیت دې تاسو راوړوي. په دې کې الله فرمایلی دی چې د منافق کار په معاشره کې دا دی چې دې به د الله په حکمونو پورې مسخري کوي، د الله په دین پورې به مسخري کوي، په مسلمانانو پورې به مسخري کوي. او د دې لپاره د آیت ولولې چې زمونږ معاشره هم د منافقانو نه پاک نه ده. موږ کې منافقان ډیر زیات دي. ګوره داسې خلک چې د هغې د زړه مینه د کافرانو سره ده، د زړه مینه د کفر سره ده، او د مسلمانانو په معاشره کې اوسېږي، د ښکاره اسلام ته کنځل نشي کولی، خو خپل کوشش کوي، خپل وس کوي. نو د دې کار دا دی چې دوی به همیشه په پټکي پورې مسخرې کړي او د الله په حکمونو پورې مسخرې کړي او په نفس عالم پورې مسخرې کړي. دا د دې کاري بس. نو الله فرمایي په دې سورې توبه کې 65 آیت کې چې ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. وګد آیت ده. دی په الله او رسول پورې مسخرې کوي، د الله په دین پورې مسخرې او ټوکې کوي. ولئن سألتهم خامخوي بدی چې انما كنا نخوض ونلعب. دا خو مونږه سي غپ شپ هم لګاو. انما كنا نخوض دا خو مونږه سي غپ شپ لګاو، غپ شپ کې هم دا خبره وکړه. او ونلعب اس ټوکې هم کولی. نو کفر که په ټوکو کې وکم کفر دی. ګوره کفر ټوکې نه برداشت کوي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان په ټوکو کې مخزي ته وایي چې ته ما داسې کړی، نعوذ بالله، نو بس دا طلاق ده. ګوره طلاق ټوکې او ګپ نه مني. او دغه شان کفر دی. د کفر خبره کوي په ټوکو کې وکلم سړی به کافر کیږي. دا کفر خو وړو کې شي نه دی چې انسان په ټوکو د پر نور خبرې لګي دي چې په کفر باندې ټوکې کې په ټوکو کې د کفر خبرې کې. نو کتابه ته تاسو کو چې لګ تاسو په الله او رسول پورې مسخري کوي، یا څه کوي تاسو؟ دا وینا انما كنا نخوض، دا خو موږ غب شپ لګاو. ونلعب وسلوب ټوکم کولی. نو قل تو فرمایا اب الله و آیاته، ایا په الله پورې و آیاته او د الله په آیاتونو پورې او رسوله او د الله په رسول پورې کنتم تستهزئون، تاسو مسخري کولی. یعنی تاسو د خپل مسخرو ټوکو لپاره الله او رسول او دغه دین مندلې بغي پر مسخري کوي، بل سنو. دا د منافقانو کار دی چې دوی په الله او رسول پورې مسخري او ټوکې کوي، د الله په دین پورې او مسخري او ټوکې کوي. علامه علوسی رحمه الله دغه آیات لاندې لیکلي دي چې واستدل بعضهم، بعض علماء استدلال نیولې دی او دلیل نیولې په دې آیت باندې على ان الجد واللعب في اظهار كلمه الكفر سواء. چې سړی د کفر کلمه وایي نو کو دای په ټوکو کې ویلي او کو دای قصدن رښتیا ویلي صحیح، یعنی کدای په سنجیدان انداز کې ویلي کو په ټوکو کې ویلي. خو په دې خبره باندې د ټول امت اتفاق ده چې دا سړی په دې باندې کافر کیږي. او به وایي چې ولا خلاف بین الائمه فی ذلک، د ائمه په منځ کې په دې خبره کې اړو اختلاف نشته دی چې کنه یو سړی په ټوکو کې د کفر کلمه وایي، د کفر خبره وکړي دی به نه کافر کیږي، او کو په سنجیدان انداز کې وایي نو دی به کافر کیږي. نه، دوه یو شان دي، برابر دي. په دوه حالتونو کې یو سړی قصدن عمدن او په سنجیدان انداز کې د کفر خبره کوي نو هم به کافر کیږي. او کو دې د څه کوي زمونږ د ځنې خلک په دې دغه مجلسونه کله کله جوړ شي د ټوکو کنه خلک خندول، مزاحیه مجالس، نو باغ کې دا خنداګول د راغختلي خنداګانې کوي. حدیث کې راغلی د نبی صلی الله علیه، نو باغ کې د شي ګوره په چا پسې دوړي ولي او د چا سپکاوی کوي او چا پسې دروغ وي او چا پسې تهمتونه لګي او کله کله په کفر خبرې مو کوي. ګوره چې ته په قرآن پسې یو سړی اوس نومینال تاسو پیژنې، هغه مونږ واړو باجوړ ته راغلی او په دې سورۃ رحمان پسې داسې ټوکې وکړې که نه، بیا د الله باجوړي ژوندي لري بس هغه ویل مونږ یې وژنو نه یې پرېږدو، په چا ورته پرې نه ښود بس وتښتېد په منډه کې بریالی شو. او بیا د هغې نه پس چا ویل تبلیغ له تللی توبې ایستې ده اوس بیا راښکاره شوی دی لږ لږ که نه. هغه ظالم په سورۃ رحمان پسې داسې ټوکې کړې وي که نه چې هغه چا په خوله باندې هم نه راځي. ښه دا د څه لپاره چې خلک وخندوي، روپۍ وګټي. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی داسې خبرې کوي که نه لیضحک به القوم، چې په ده پورې خلک وخندي، او دې خلکو د خندولو لپاره د بل سپکاوی کوي، بل پسې دروغ وایي، بل باندې تهمتونه لګوي، اسلام پورې مسخرې کوي، نو دا انسان د الله تعالی ډېر زیات بدی شي. ګوره دا انسان د الله نه دی خوښ. نو کله کله زمونږ په دې وطن کې هم داسې کېږي، دا مذاقیان نه دي، دا مذاقونه چې کوي او مسخرې کوي او خلک خندوي او دوړې ولي که نه،
دی کله کله په دوړو کې دې طرف تم لاړ شي د کوپر خبره که په غب کې مو کې او د مذاق په مجلس کې مو کې او د غب په مجلس کې مو کې په دې باندې سړی کافر کی ګوره دا بالکل دی خبر ګډر لوی احتیاط وکړ یا لکه په دې سورۃ المؤمنون کې الله تعالی فرمایي تلسمه سپارا سورۃ المؤمنون اتلسمه سپارا او 110 آیت بدی کې رب العالمین فرمایي چې فتخذتموهم ظهريا حتى انسوكم ذکری وکنتم منه تضحكون فتخذتموهم ظهريا او بیا الله تعالی فرمایي حتى انسوكم ذکری تر دې چې هېر کړه تاسو نه ذکری تاسو د مسخري شروع کړی د الله په دین پورې په مسلمانانو پورې مسخري شروع کړی حتى انسوكم ذکری تر دې پورې چې هېر کړی د مسخرو او د ټوکو تاسو نه ذکر زما او ير د عذاب زما یعنی دنیا کې دومره مشغوله وي او دومره مصروف وي او په لوب او ټوکو غپونو شپونو کې مصروف وي حتی انسوکم ذکری چې زما یاد د نه ير شو او د الله او زما د عذاب ير د نه ير شو او وکنتم منه تضحكون او تاسو په دې مؤمنانو پورې ټوکی کولی مسخریم پورې کولی نو الله فرمایي چې انی جزیتهم اليوم بما صبروا قیامت کې به الله دې کافرانو ته دا خبره کوي چې تاسو په مؤمنانو پورې مسخري کولی او دې مسخرو کې دا څورن نوتی وي حتی انسوکم ذکری تر دې چې هېره کستا سنا ذکری یاد زما یادم د نه يرو او زما د عذاب يرم د نه یو دا حرام دی او دا جایز دی او دا ناجایز دی ځانلم کار کته دا قسم خبرې ځنه خلق کوي ها نو الله وی انی جزیتهم اليوم بما صبروا یقینا زبدل ورکم دی مسلمانانو تنن روز بما صبروا په سبب د صبر کولو دیو او مسخرو تاسو باندې ګور تاسو مسخري کولی او غي بستاسي به مسخرو باندې صبر کو الله ته ځان سپارل او چې الله تینی ګور استا بدین پس مسخري کوي نو الله بو ته قیامت کې د مجرمانو کافرانو ته وی چې دی مسلمانانو تاسو په ټوکو صبر کړو په دې صبر بولنن زبدل ورکو انهم هم الفائزون نن دی کامیاب خلق دے امتحان کې دی پاس شوی دی کامیاب او کامران خلق هم دی نن د منافقانو کار دا دی چې دی په مسلمانانو پر مسخره کوي په دنیا کې په دې مسلمان له خفغان نه دی په کار د اصل کې دی د الله عذاب له دعوت ور کوي او ځان د هلاکت طرف ته نږدې کوي یا لکه سوره مطففین کې راځي 13 سپاره سوره مطففین 29 نمبر آیت ته بدی کہ اللہ فرمائی چې ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ان الذين اجرموا یقینا کسان چې جرم کړي دي مجرمان دي كانوا من الذين آمنوا يضحكون ودی چې ټوکې مې کولی من الذين پاکسانو پوری چې ایمان وروړي دي يضحكون دی په خنداګانې کولی كانوا ودی من الذين دا کسانو پوری چې ایمان راوړل وي اسحقون مسخري به پس کولی خنداګانې به پس کولی او اذا مروا بهم او کله چې دا مؤمنان تیر شو د دیو په خوا باندې یتغامزون یو بل ته پسترو کی اشاره کولی کله کله خلک په اشارو کې په بل پس خیالم نه کنه چې مسلمانان به خوا باندې تیر شو دیو به بل تسترګي والی په اشارو کې مسلمانانو په ټوکی کولی شي وګور سادهګان بیا تیر شو دنیا د الله نه خبر وای نو الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله يستهزئ بهم الله بمسخري وکي پدیو پسي الله بټوقي وکي پدیو پسي څنګه چې د الله د شان سره مناسب ده ويمدهم او مهلت باور کې الله تعالی دیوتا في طغيانهم يعمهون او دای په خپل سرکشي کې يعمهون حیران او پریشانی په دې سرکشي کې به الله د دیو د زړه اطمینان ختم کی د زړه خوشحالي به الله تعالی ختم کی او حیران او پریشان جون په دنیا کې تیری بس اسی به خپي زړه به خپي ګوره دا یستهزئ بهم الله به دیو پوری مسخري وکي او انهم یکیدون کیدا واکید کیدا دا قسم الفاظ په قرآن کې ډیر زیات راځي او زب معنا د کومه چې الله به مسخري وکي په دیو پسې دا خبره د ذهن باندې بل شانته لګي ناشنا لګي نن می خیال دا چې تاسو ته په دې خبره باندې تفصیل وکما او د دې خبرې وضاحت وکما
چې الله رب العالمین ته چې د دې قسمه خبرو نسبت په قرآن کې شوی دی نو دې معنا به موږ څنګه کوو. لکه دې آیت لاندې علامه آلوسی لیکلي دي صاحب د تفسیر المعانی چې حمل اهل الحديث وطائف من اهل التأويل، اغه علما چې داغي تعلق ډېر د حدیث سره دی، محدثین علما، او وطائف من اهل التأويل او وډلا د اغه علماونه چې غي مفسرین دي، تفسیر لستونکي او تفسیر لیکونکي علما دي. اغه د دې آیت معنا کړی دا چې الاستهزاء منه تعالی على حقیقته، دلته چې الله ته د استهزاء او د ټوکو نسبت شوی دی نو دا په خپل حقيقي معنا باندې حمل لري چې کوم خپل معنا ده. د استهزاء خپل معنا څه ده؟ ټوکې کول، مسخره کول. نو وی محدثین علما او دغه سره سره یو وډله د مفسرین وغي دا وی چې د استهزاء د خپل معنا ده، اگر چې د الله په صفاتونو کې مستهزئ نشته دی. د الله چې څومره اسماء او صفات دي پاکي مستهزئ نشته. دا مستهزئ د استهزاء یستهزئ استهزاء ان اسم فاعل له. نو مستهزئ ټوکی کون کې په دې معنا باندې د الله په نومونو کې او د الله په صفاتونو کې کوم صفات نشته دی. خو دلته چې وي دا کوم معنا ده نو وي دا په حقیقت باندې حمل ده. او بیا متأخرین علما چې دین او اغي معنا دلته په تأویل سره کوي، یعنی دغه تأویل کې په خپل حقيقي معنا باندې نه حمل کوي. وې د دې معنا دا جزاء الاستهزاء، جزاء الاستهزاء چې الله بدیو ته د ټوکو بدله ورکی، او ينتقمهم الله به انتقام ولي، ويعاقبهم الله بوله سزا ورکی، ويجازيهم على استهزائهم او الله بدیو ته د ټوکو بدلی ورکی. او بیا وی چې سم العقوبه باسم الذنب، الله رب العالمین دغه سزا تا دغه ګنانوم کې خود دلتا، یعنی دیو څه ګناه کوله په مسلمانانو پورې مسخره کوله. نو الله رب العالمین چې دیو لکه سزا ور کوي نو اقا سزا ته الله دغه ګنانوم کې خود. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. او بعض علماء دا کړی دا معنی کړی دا لکه په دې باب کې علما د تأویل او د تفسیر او د سلف او څومره علما دي نو چا ویلي دي چې دا استهزاء په حقیقت باندې حمل ده، او بعض وایي چې دا مجاز دی. بیا لکه کله الله رب العالمین د مکر لفظ استعمالوي، د مکر ځان ته نسبت کوي، ومکروا ومکر الله، دیو مکر وکړو نو الله د دیو په مقابله کې مکر وکړو. او یا لکه کله کله د سخریه لفظ راځي په قران کې، لکه سخر الله منهم، سخر الله منهم، الله په دې پوری مسخره وکړي، ټوکې پوری وکړي. یا لکه قران کې راځي د قید معنا راځي چې انهم یکیدون کیدا واکید کیدا، د منسوبو سازشونه جوړي الله وي زم قید کو مخفل نو. یا لکه سوره یوسف کې راځي وکذالک کدنا لیوسف، او دغه شان من یوسف علیہ السلام ته چلو خو ده. نو دا قسم آیاتونه په قرآن مجید کې ډیر زیات دي. یا لکه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث بیان کړی دی، د صاحب د مشکات دا حدیث نقل کړی، امام مسلم هم نقل کړی دی چې اخرنه جنتی چې الله د جنت نه روباسي کلا، یعنی جهنم ته بلاړ شي د صفا کولو لپاره چې د ګناهونه کړی او مؤمن دی خو ګناهونه کړی دي، نو بس الله به جهنم ته بوجي د صفای د پاره چې د ګناهونه پاک شي. الله دې موږ تاسو وساتي. نو چې کله جهنم ته لاړ شي او د ټولو په اخیره کې راوځي د جهنم نه، نو دا ځان له بحث د جهنم نه اول څوک راوځي په مسلمانانو کې. نو یو پاغه کې دا د حدیث کې راځي نبی له سلام وي چې نوم د پیغمبر په نوم دی او جهنم ته تللی د ګناه د وجه نه، نو اولی چې الله د جهنم نه روباسي یو پکې دی. نو دیو جن خپل بچو لا خپل اولاد د انبیانو نمونه خودل د ډیر غوړې دي. او دویم نبی له سلام وي چې په دنیا کې ودونه ډیر کړی دي، مسلمان دی او جهنم تلاړې د ګناه په وجه باندې، نو الله چې اول د جهنم نه کم خلق روباسي یو به پکې دی چې د دنیا کې ودونه ډیر کړی. شیخ صاحب قصه کوله ما د حدیث په وځای کې ولوسته
یو بابا راته وروسته وایي چې او که نه دنیا کې چې کوم عذاب برداشت کړی دغه بس دی که نه سړي 2 ښځې او 3 ښځې خو بیا ډېر ګران کار دی که نه بس جګړې روزانه به خلاصوي. نو نبی صلی الله علیه وسلم وی الله به اخرنی جهنمی چې د جهنم نه روباسي او جنت ته بوزي. دا څوک دی؟ لکه دا دې کار وکړو دا بالښت ماله نه کړه وړو کې بالښت املا ترې راکېده. نو اخرنی جنتی چې الله یې د جهنم نه روباسي نو څنګه به روباسي؟ وایي کله چې الله د جهنم نه روباسي که نه وایي دی به یې ورا منډه وکړي او شاته به د جهنم ته وګوري داسې او وایي دومره به خوشحاله وي دی به وایي چې الحمدلله الذي نجاني منک شکر دی چې الله ستا نه خلاص کړم. سم به خوشحاله نو دا خو به د ګرمۍ والی د جهنم خو داسې ګرمي ده چې الله دې مونږ تاسو ته نه ښیي خو بل شان ګرمي ده د جهنم. نو وایي دی به وایي چې الحمدلله الذي نجاني منک او بیا به د جنت طرف ته وګوري. نو چې وګوري نو یو ونه به ورته په نظر باندې راشي د هغې به یخ سوری او لاندې به ترې اوبه بهیږي. وی دی به الله ته وایي چې یا رب یا زما ربه دې ونې ته مې ورنږدې کړې استظل بظلها واشرب من مائها چې زه دې ونې سوري ته کښېنم ډېره ګرمي مې شوې ده او ډېر زیات تږی شوی یم نو دا اوبه دي چې دا اوبه وڅښمه. وی الله به ورته په جواب کې وایي چې ګوره د جهنم نه مې راوویستې اوس نورم غواړئ. وی دی به الله ته قسمونه وکړي چې الله دا راکړه نور به هېڅ هم نه غواړم. فیعطي الله من عهود و میثاق الله زه به وعدې وکړي لوزونه به وکړي قسمونه به وکړي زه بل څه نه غواړم خو دقه ونې ته مې بوځه. نو چې کله ول الله دغه ونه ورکړي نو بیا حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم چې صحابو ته د حدیث بیانوه نو نبی علیہ السلام متو فرمایل ویل دی چې هلته لاړ شي او بیا د جنت طرف ته وګوري که نه انسان کې خو حرص شته که نه چې یو شی ول الله ورکړي دی وایي چې نور راله راکړي نو هلته به ورته دې نه ښایسته بله ونه په نظر راشي چې به د دې نه مزېداره او د دې نه به مزیدار سوری د هغې وایي دی به الله ته بیا په زارو شي چې یا ربي ادنوني منها ما دې ونې ته ورنږدې کا لاستظل بظلها واشرب من مائها رب چې دقه سوري ته کښېنم او دقه اوبه وڅکمه ډېر ارمان مې دی. وایي الله به ورته وایي چې ما اغدرک یا ابن آدم د آدم بچیو څومره دوکهباز یې دروغ وی ګورې اوس دې وعدې وکړې او قسمونه دې وکړه اوس یې بیا غواړې. الله په دې هر څه عالم دی چې دی څه کوي خو چې نبی علیہ السلام دغه منظر دی صحابو ته ذکر کوو چې داسې حالت وی نو الله به له هغه ونه م ورکړي نو چې کله هغه ونې له ورشي نو د جنت ته به نږدې شوی نو فیسمع اصوات اهل الجنه دی به د جنتیانو د اوازونه واوري. نو چې کله د جنتیانو د اوازونه واوري وي دی به جنت ته په شوق کې شي او الله ته به جړا شي او زارۍ به شروع کړي چې ربه ما دې جنت ته داخل کا. نو په دې ځای کې حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم وی الله به دې بنده ته وی چې تمنا یا عبدي یوازې جنت مه غواړه نور څه مه غواړه څه غواړې وی دی به الله ته وی چې الله مله دا راکه مله دا راکه او چې دنه کم شی کېږي نو الله به ور یادوي چې دا مو غواړه چې درې کم او دا مو غواړه چې درې کم داسې مهربانه ذات دی ګوره. نو وی دی چې هر څه یاد کړي نو الله رب العالمین مو ته په جواب کې وی چې زه جنت مې دله درکو دومره غټ جنت دی لکه دنیا او 10 امثالها او د دنیا لس چونده نور جنت دومره غټ جنت به دله درکم. وی دی چې دا خبر واوري داسې حیران بشي چې اوس مې ته ونه غوښته د ونې سوری مې ته غوښته اوبه مې ته غوښتلې او اوس راله دومره غټ جنت راکوي. وی دی به الله ته وګوري او الله ته به وایي چې اتهزأ بي وانت رب العالمین الله ته ما پسې مسخرې کې ته خو رب العالمین یې لکه دا خبر به د هغه د عقل نه مني چې دا څنګه ممکنه ده چې الله ماله دنیا لس چونده غټ جنت راکوي دا څنګه خبره ده. نو حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم دلته وخندل صحابه ته وی خندل چې ګوره بنده به په دغه وخت کې حیران شي لکه دا څنګه چللی چې زه اوس د جهنم نه راوویستم اوس دومره غټ جنت راکوي. نو علما وایي دا حدیث هم دلیل دی په دې باندې چې الله ته دلته د سخریې نسبت شوی دی بندو ته د سخریې نسبت کوي چې الله ته ما پسې ټوقې کې وانت رب العالمین او ته خو رب العالمین. نو په دې حدیث کې هم دغه راغلي دي په دغه آیتونو کې هم راغلي دي چې الله ته نسبت شوی دی. نو علما وایي دا متأخرین چې دلته چې الله ته نسبت کیږي نو دې ته په اصل کې ویل کیږي تسمیه العقوبه باسم الذنب دغه د ګناه سزا له الله د دغه ګناه نوم ورکوي. سبحانك اللهم وبحمدك لږ شان وقفه به وکړو به نور درس